دویم درود و صوت دو جهان و سردر بیبی دو مجلس تا حضری وکی بلندتر صلوات دریم درود و صوت زمانی امام ظهور من تعجیل وکی بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الصلوات أعزائي الكرام أرباب الميدان السمين محترم د 1447 हिजरी د 29 محرم شوارے ایام منسوخ دی د حسین وړې بیبي سکینه بنت الحسین سره دغه شهادت ایام دی یو ځل بیا تاسو سره دی ایام حوالې سره د مو بیا حاضری وشوه اور دعا کو پروردگار عالم د مو زبان باندې هغه کلمات جاری کی چې کوم کې د پروردگار عالم رضا وي پروردگار څورا مؤمنین پہلا محرم نونی سو پورے مجالسوں کے مصروف تھی پروردگار کریم رب یا اللہ دغا مجالس دغا تعزیہ اور نخبل درگاہ کی قبول منظور کی پروردگار کریم رب یا اللہ سورہ مومنین و نظر نظرات یا اللہ دغا نظر نظرات اور نخبل درگاہ کی قبول منظور کی پروردگار کریم رب یا اللہ بیانن کو مومنین مومنات تشریف فرما دی امام بڑے تھی زینت ویر کڑے دی کریم رب یا اللہ خپل کورنی پریک دولی دی یا اللہ دی کورنا آباد و شاد و لرل کی کریم رب یا اللہ بچی ورطا کامیاب و کمران وگر زول کی کریم رب یا اللہ مشکلاتی حل وگر زول کی کم دوستان صدر کی خدمتوں کی صالح نبی اجیدی دغا ملگری پروردگار کریم رب یا اللہ باب الحوائج لخطر یا اللہ دغا خدمتوں و نقبل درگاہ کی قبول منظور کی قربان رحمتوں برکتوں نازل کی حق درانی غری کی رحمت کی یو درود یو بر محمد و آل محمد بانے
دوستان عزیز چونکہ پہلا مجلس سے غالباً جگہ تقریباً تعداد ہم دورہ دینا زمخبل ارائز وارڈم سے دیر کم وقت کی ستتا مطلب ورسیگی اور دیر کم وقت کی وارڈم سے مطلب ورسوں اور دتا زحمت تمام کم خود چونکہ کا جمع وارڈامی خود ایمان حرارت موتا زیادہ ایمان دا موتا مضبوطی موتا واندے نشپا نوریج نہ گرمی نہ سڑ اثر کی لہٰذا ماتا بہترین طریقے سرا جواب رکھا چلک دے ایمان تازاشی اور جواب سرا پکار دے چلک لگ رمخ کشو اور ٹول پاتسو ودرے گو دی امام زمان تا یو درودم واسو اور غسرا چکن دیتا سو مخ کراشو درودیو بر محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یدرود یا بر محمد و آل محمد مانے دوستان عزیز یقیناً تاسو بدی ایام کی مجالس برپا کری بی بی ایام و سرا څغا لازم و ملزوم دی ور سرا امام سجاد علیہ السلام څګران ورور د بی بی غ حوالے سرا غوړم څه د څو مجالس دی د امام سجاد علیہ السلام څه خطبی دی اور څه د زندگی دی غ حوالے سرا څه تاسو خدمت کې ز پیش کوم غل بارا یدرود یا بر محمد و آل محمد باندې چونکہ 25 رمضان 25 محرم تیر شو څه دی 25 محرم باندې د امام سجاد علیہ السلام غمجن اوریز د شهادت اوریز امام سجاد علیہ السلام نما علی ابن الحسین توجہ مدد دوستانی عزیز کلان سے امام باڑے ترناوزے گا دوستانی عزیز امام باڑے کی دنیت سرناوزہ گا وضو دوی وضو سرارتا اور وضو دے کلا وقت غدبات امام باڑے تا داخل شوی امام باڑے کی بیا کلا رچے گا بیا جاب سر ذکر کا لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ خود کلا مجلس شروع شی بیا مجلس کے کلا یہ ماشاءاللہ کلا یہ سبحان اللہ کلا چیا تا ذکر پا دی زبان باندے دی ذکر جاری ہوئی اور تا دی ذکر سر دا موہ حوصلہ کی گی اور مجلس ہم بہترین طریقے سرا پر منزل دروانی گی یدرود یا بر محمد و آل محمد باندے ڈڑا خویو کہ دوستانی عزیز لگ بہترین طریقے سے چنا مجلسی بہترین ذہن دا کلاو کا چا ارائے زردہ پیش کون غازان سرائیو سا مولا بدرنا رازی وگرزی گی مولا نما دماؤ دا چلورم تاجدار دا ولایت نامائی علی ابن الحسین کیا تپوسو مولا غالباً مولا حسین علیہ السلام یا عمدی امام نہیں تپوس ہوگا یزید دربار کے کلا تپوس ہوگا یوخو علیون الاکبر بل علیون الاوسط بل علیون الاصغر دا سرنگی کی دیشی حسین دا طولو نمی علی چیک دا ولی دی توجہ مدد دوستانی عزیز
دا ټول نامې علي چیږدولې دي د څرنګې هاریو علي امام سجاد علیه السلام هغه ټایم کې ورته جواب ورکړ اے یزید کا چیرې د ما بابا جان حسین سل زمن وې ارسلو زمنو نامې بي علي چیږدوله او کسل لوړې ټول نامه بي فاطمه چیږدوله. توجه مده دوستان عزیز علي ابن الحسین نمان القاب سری ډېر القاب دي زکی دي طاهر دي مطهر دي خطر مشهور زین العابدین سید الساجدین دي. توجه مده دوستان عزیز سید الساجدین اور زین العابدین ډېر مشهور القاب ویلے بنوی आयमाओं की और बनी हाशिमों की सोरा टोल आयमा इबादत गुजार हत्ता अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब दा इमामुल मुत्तकीन नविलशी अली इब्न अबी तालिब दा अमीरुल मोमिनीन नविलशी दा मोमिनीन अमीर नविलशी यानी दौर आबिद व जाहिद व 10 इमामानों की लक़ब घटना ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुल साजिदीन दा से मामूली खबर नहीं दोस्तान अजीज. तो जमदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमा घटना लक़ब हासिल होना और सैयदुल साजिदीन दा से मामूली खबर नहीं चूंकि इबादती दौरा ज़्यादा हो सदा आबिदीन और ज़िन्नत नवर तो विलशु और दौरा ज़्यादा आबिद और ज़ाहिद हो सवरता सैयदुल साजिदीन नो विलशु सैयदुल साजिदीन ना दी वजना सैयदुल साजिदीन नो विलशु इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दागा सजदे तुलानी सजदे का वाले हद युवा औरेज व सजदे के इमाम सजदा लगा वाली माशाअल्लाह तुलानी सजदा जगह सैयदुल साजिदीन नो मेरे बने हुए दोस्तान अजीज सैयदुल साजिदीन अमदागा वजह दे सकला क़ियामत उरेज बर्बाशी के महशर की यही से महशर की आमना कब हातिफ ग़ैबिना आवाज़ हुई चोरा औलियाली चोरा अंबियाली चोरा आइमानी चोरा सालिहीन दी चोरा सिद्दीकीन दी चोरा शुहरादी हातिफ ग़ैबिना आवाज़ हुई टोल खबर सरुना टीट को सरगी टीटे को सैयदुल साजिदीन देती रहेगी. तो जमाने दोस्तान टोल खबर सरुना टीट को دا روایت زخبل ځان نه وینم دوستان عزیز دا روایت صادق آل محمد نه روایت دی چې کله محشر برپاوی چې ټول دوی چې سارونه احترام کی ٹیٹ کو سر کی ٹیٹے کو سید و ساجدین تے دیریگی صادق آل محمد دے ارشاد فرمائی چکلم وگرو چا زین العابدین امام سجاد دیریگی نمو با امدائیو چا حق دی چا دیتا سید و ساجدین نویل شی ملے طولانی سجدی کولی امدا غوجہ دے دوستانی عزیز یہ تاریخ ہے یہی سے امام و دورہ طولانی سجدی کولے گا عبادت ہی سے حال ہو دماؤتا عبادت سے حال لے منظر کی خماؤتا زڑتا ہنگی کہنے دے دوستانی عزیز یار اچھا خویا ہے کہنا یار منظر کی زڑتا ہنگی ماتام ساما یعنی چکم خکار دے گا غصد موچا کی زڑتا ہنگی خو کبھی چیرے در دا آواز وشی چنن دا فلانی وزا دے اور غکی خواب برابارا تماشا دے بیا مورتا زڑا یہ ردی خبر لگا در تا خوان دیر نگا تماشی سا مزڑا نتانگی خو منزه سا دمو زڑو نتانگی سجدو سا دمو زڑو نتانگی نا دوستان عزیز امام سجاد تسر بھی وغڑا موت دبرا اسوہ حسنہ دی سیرت دی مولا یہی سے امام سجدے کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام غا مدینی یو کوئیو غکوئی کی امام اوہر زیدن امام کور کے سجدے کی طولانی سجدہ دی
د امام زوجہ فاطمہ بنت حسن غا بار بار حجرے ته د امام رنوزی بیا لاړه چې بار د خلکو هغه خبرې واورېدلې مدینې کې څه امام سجاد علیه السلام بچی کوی کې غورځېدلی دی. توجه مه دې دوستانې عزیز لږ د ما خبرې ته سوچ کوه څه زه پوهېږم څه تا ته د خبره رسي. امام سجدې کې سار لګولی دی. بیبي څو متې لاړه راغله بیبي ژړا کوي. امام سجاد علیہ السلام سجدے کی دی خاکی مولا وار دروازه ټکئی مولا بچائے جو کوئی کی تخید لے اور زر زر منزڑان کا زر زر اغا سجداؤ کا بچائے روچات کا یہی سے امام اللہ سر راز و نیاز کی بی بی کلا حجرے ترسی کلا وزی کلا نوزی کلا وزی یہی سے کلا امام سجدہ ہوگا بلند شو بی بی پا جڑا دے مولا آقا چیختنا دموت بچے محمد باقر علیہ السلام غقوی کی ورزی دلے دے. امام دیر اطمینان سر روان شو. امام حکم ہوگا بی بی خدا بخیر کی تجرا فریاد ماغا چونکہ بی بیوہ کوئی دلا حکم امام بی بی خاموش شو. امام کلا کور دروازے نہ روتل خال کی امام عجیبہ خبر دے بچے دے کوئی کی غرزی دلے دے اور دورا نواز شو دا سورا خبرے امام کلا روان دے کہ مدینہ خال گور دلیار پریک دولا توجہ مدے دوستانی عزیز مدینہ خال گور دلیار پریک دولا امام چوکو امام کوئی تا صرف اور صرف ٹیٹ شون امدور یویلو آد کوئی اوبو مات اخبر بچیر اوچات کو یہی سے یا خودی خبری کونو امانا کی دا کوئی اوبو روچاتے سے امام محمد باقر علیہ السلام دا اوبی سطح باندے ہو امام چوکو باقر دی لاسوئے کہ امام باقر علیہ السلام آخ کوئی نہیں روخ للا خالق عجیبہ دا خبر گوری خالق امام عجیبہ خبر دے دا چرنگی دا خبر وشولا امام ورطا یو جواب ارگا امام دا ورطا یو او خال کو زکر پروردگار کا سجدہ لگوم کل صدق سجدے کی خیانت لگوم اللہ بدم امانت کی چرنگی خیانت گئی. توجہ موقع دوستانی ہے دیدہ دا عبادت نویل شی کل صدق عبادت کی خیانت لگوم غابدم امانت کی چرنگی خیانت کی جگہ سید و ساجدین نورد بیلشی دوستانی عزیز اگا امام تا دنیا کی دوستانی عزیز دا اگا امام نے سنن موت دلے کے دا حسین نما خلوگا دا مرہون منت تجارے دا دا امام سجاد علیہ السلام مرہون منت دے دادن موت تولی دنیا کی زخار کی یا حسین گئی دادن بلچہ پیغام نہ دے دا پیغام یا سید سجاد رسولے دے یا بی بی زینب رسولے دے. توجہ مدے دوستانی ہے دی ہار چیتا کہ یا حسین کی گی حتی آخو ملکنوں کے یہودیان ملکنوں کے یورپ ملکنوں کے وہ گرا سخیرے کے بچوں دا اللہ نما نخلی غیرے کی قدیشی آزان نوی غیرے کی قدیشی محمد رسول اللہ نما نوی خود سا وہ گرے محرم راشی خپل بخپل لچیتن خالق روزی حسین دا شروع کی. توجہ مدے دوستانی ہے دی حتی آخو ملکنوں کے سا ڈنمار کے سا آغا کارٹونیس سا آغا خالق سا خود پیغمبر توہین کرے ہو یادی قدر دے دوستانی عزیز سا خود پیغمبر توہین کرے ہو گستاخی کرے ہو کارٹونی جوڑ کرے ہو غم ملکی غیرے کی
چوک بد اللہ نمی خستن ولا نوی چوک بد محمد رسول اللہ خستن ولا نوی خود کلا محرم شی حسین پیغام دا چارہ سوالے دے ہار یو مقام دا کونس دا دنیا کونس دا چارہ سوالے دے سب کلا محرم شی تنی یار کو گورا چیتا کی وہ گورا ہار چیتا کی بد حسین آواز نوی ہار چیتا کی بد لبیک یا حسین آواز نوی تو جمعہ دوستانی عزیز دا چا مرہونی منتی دا پیغام چارہ سوالے دے دا سید سجاد رسولے دے تو سائیں عزیز کا چیلے ننما ہوگا نا دا جلوسنو باسوی وزی بلزی دا یو چوکنا جلوس تیرے گی بل چوکنا تیرے گی دا بل سوا جنہ دے دوستانی عزیز دا موت سید سجاد سنت ادا کو امام روان دی جلوس کی کونڈی برو یتیمانو سرا دے دا موت دا سنت ادا کو دوستانی عزیز آغا سے دنیا کونس دا یہ حسین نما ورسا سرنگی امام دے لگ دا ایمان تزاشی توجہ کو مدد دوستانی عزیز لگ دا ایمان تزاشی کو جواب درنا وارم یدرو دیا بر محمد و آل محمد باندے سرنگی امام عبادت کے چکسانی نلری امدہ سے امام سخاوت تستر بھی وغڑا سخاوتی کم شان خبل نکا علی پشان تا سخاوت لری تو جمعہ دوستانی عزیز دا امام نور پہلو دیر زیادہ انشاءاللہ خبر بور باندے کی گی سے امام صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد نور طویل چی پکار دے سماوتا دے امام صحیفہ سجادیہ سے کم کتاب دے امام نے بہترین دعا گانے ورکی دی خام اے جوان اخا کتاب مطالعہ ہوگا اخا دعا گانے ہوگورا اخا مناجات پڑھا ہوگا پکار دے دا موتا دا روٹین وی سہار منزل بعد خاص کر سبھی منزل بعد دا امام اخا دعا گانے موتا پڑھا ہو دا تلاوت کو نن سبا کو سر گرانا خبر ہے دوستانی عزیز تب کتاب چیتا نمی نوی گی نا صحیفہ سجادیت زبور آل محمد نویل شی دا کتاب نن سبا خطا سر موبائل در سرا دے گوگل تا لارشی یا پلی سٹور تا لارشا خیر نہیں جانتا ڈاؤنلوڈ کا اوی گورا امام سجاد علیہ السلام کم لالو جواہر ورکی بیان کری دی مطلع سر تعلق لری دوستانی عزیز اگا امام عبادت کتسیو کسانی نیشتر آنگا سے خپل نکا علی پشانتا سخاوت کی چکسانی نیشتر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرنگی سخاوت یہی چا حاتم تائی نماخ موردے لے دے کا دوستانی عزیز حاتم تائی نماخ موردے کا ندے اوریدی مشہور سخی کاسر شوئے دے حاتم تائی دیر زیاد سخاوت مشہور ہو دورا پورے سخاوت مشہور ہو یہی چا حاتم تائی کلا غد تقریباً یہی چا 90 دروازے 90 دروازے لگی دیوی سب کم کاس پہلا دروازے نا واقع سے غد دوئے میں دروازے دلاڑے غبور دا گاؤں آتا کولی تو وجہ مدی دوستانی عزیز دوئے میں دلاڑے دریا میں دا چوک لاڑے گا بیا بھی ورطا آتا کولو چل ویخت میں دروازے دا چوک لاڑے گا دا بھی ورطا نوی رو سناتا خو آگے دروازے نا واقع سو مخو اندیو کو مخو سیمت دا خیرات والا لبن دا خیرات والو کم بیت بیمتی ورطا نشتا تو وجہ مدی دوستانی عزیز ناقا سخاوت سنا اندازی دا سرگی وگڑاوا سخاوتی دا شان داو ایوی دروازے نوالا بلے دروازے تا بلے دروازے نا بلے دروازے تا یعنی 90 دروازے وی 90 دروازوں کی تا کمی دروازے نام خسرے غدر تا منا منعی نوا در تیوین چا آو راشا واخلا منا عطا کولو بھی یہی چا حاتم تای دو رسیات سخیو خو قربان شم دا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب آغ سخاوتنا چا علی ابن ابی طالب تا دروازے ضرورت نو مولا بورتا یو ٹیم کی آخر نسان تا دورا ویر کولو چا طول زندگی دا پائی دیرو توجہ موقع دوستانی عزیز صرف 90 در یہ چا حاتم تای ہم دورا ہوگا 90 دروازے
کومې دروازې ته لاړې مولا سره دروازه نو په یو ټایم به دوره ویرکو څخه به ټولې زندگی د برا غا کفی و دوستان عزیز د مولا څرنګه سخاوت دی امام زین العابدین علیه السلام هغه سخی امام دی نه یہی څه کله مدینه کې امام دسترخوان به ټولو د بر اخلاص ولګېدلی و یہی څه مدینه کې به امام هغه 24 घंटे امام حسن علیه السلام په شان تھا دسترخوان لګولی و ولمنه به راتلو چوک به راتلو مسافران امام به ورباندې ته یو درود یا بر محمد و آل محمد باندې امام با غود عطا کولو چک مسافران والمنوی چوکے امام ورطا عطا کولو خویی چا امغو مسافرانوں کی امام آغا سخی ابن سخی دی آغا کریم ابن کریم امام یہی چا خبل آغا دیخمان چوک دا علی اکبر قاتل حسین ابن نمیر پروردگارہ طور باندے لعنت ہوگی عذابون زیاد کی حسین ابن نمیر آخو خالقو کے دسترخوان باندے دا امام دسترخوان باندے ناسی سیرت دستر کے وغڑا و دوستانی عزیز دشمن دا بکور راشی سخاوت دا حال لے چا امام دشمن مانے گئی نا دا علی اکبر آغا قاتل حسین ابن نمیر ناسے امام خبر اللہ سا طعام تقسیمی اوبر تقسیمی یہی چا امانا کی دم ملعون وردا سارو جات کرتا سجاد زد او پی جاندم کو ود نبی جاندم امام دا وردی اے حسین ابن نمیر زتا چرنگی پویر ورشم تخود ما دورور علی اکبر قاتل یہ تمنا چرنگی غلطی دے شی نو بیا مولا چکلا زتانا نشم غلطی دے بیا دورا رحم و کرم ما باندے مولا دا ورد جوابر کی امام زین العابدین علیہ السلام ورد جی اے حسین ابن نمیر کوم ٹیم سموتا دا دیر غلی امود تاول منو تا مسر خاص سلوک وکا دلگی تا دوس ماول مائی دا ما سلوک دے تو جمعہ کا دوستانی دا ما اخلاق دے غلطہ اخلاق ہو اگر کریم ابن کریم امام نے سخاوت کی چوکسانی نیشن عبادت کی چوکسانی نیشن دوستانی عزیز صحیفہ سجادیہ بہترین کتاب قرآن دباد نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ دیم مطالعات دیر ازیاد ضروری دوستانی عزیز آخری سر امام کو مناجات کر دی پروردگار ساتھ اور امام دی صحیفہ سجادیہ ذریعے سا خپل پیغام دیر زیاد رسول ہے یزید خداویل چوشو کہ امام دی ذکار نہ کی نا امام دی صحیفہ سجادیہ ذریعے سا خپل پیغام خالق دا رسول ہے خپلو پیروکار دا خپل رشیع ہوتا لہذا امام کریم ابن کریم عبادت کی چوک سانی نیشتہ سخاوت کی چوک نیشتہ اخلاقوں کی چوک دے امام سانی نیشتہ اخلاق دے امام سرنگی دی تو یدرود یا بر محمد و آل محمد باندے اخلاق دے امام دالی یہی سے امام مسجد کے صحابیان اور سرال بغض نڈا کی و شمیرہ نعوذ باللہ امام تے بادر ادوی یہی سے دل نہ صحابیان غصہ شو مولا اجازت را کا سمود دی سار کلم کو مولا دور دی سنا اجازت نشتا دا یو شمیری سے خبر نہ لے دا بخولا ٹھیک یہی چاگا شمی بادر ادوی لاڑ یہی سے مو امام چہرے مبارک تستر کے گڑوالی امام وہ اوس حکموں کی چلاڑ شو دی کور باندے حملہ ہو یا دا غکاس ہوئے
یہ خو امام دی لگ غوندې وخت تیر شو امام دی خپلو اصحابو ته تاسو ما سره شوره ځو د دې شامي کور ته ځو اور ځان سره وي دغه آیت ویل چې پروردګار عالم هغه خالق خوښوي چې څوک خپله غوسه څښي اور خالق معافوي والعافین عن الناس هغه خالق څه کوي معافوي یہی سے امام دغا آیات ہم پر زبان باندے جری دے راغلل دق البابی وکا آغ شمیدہ شامی فوراً اویل چوکی زی امام سجاد راغلیم ایچ غا آمانا کی تورا روخلا غیچ چیرنا امام مانا بدلے دا پارا راغلے دے خود امام اخلاق دا سرگے وغڑا و دوستانی عزیز دا مودا تبارا سیرت تے دا نا صرف امام کا اخلاق نا مودا تی خیلی دی پکار تا اخلاق بہترین ہوئی تا سیرت بہترین ہوئی تانا تقوی کی چوک زیاد نوی تانا اخلاق کی چوک بہتر نوی یہی چکلا امام دور دی توری ضرورت نشان زد صرف دید پر رغلیم اکاس اب کم شیونا چتا ما پا بارے کی ویل کا کہ غاچر ما کی وی خوزب پروردگارنا توبہ وغڑم معافی وغڑم خو کچر غشیون ما کی نوی تا ما باندے الزام لگولوی تا دا پرانز اللہ نا توبہ پڑھم استغفار کم سے اللہ تا معاف کی اے شامی کچر تا تا لباس ضرورت وی زی سجاد بتا تا لباس عطا کم کچر تا تا درہم دینار ضرورت وی زی سجاد بتا تا درہم دینار عطا کم کچر تا کور نوی تا تا نور چبل چا مسئلہ زی سجاد بتا تا عطا کم تا ماتویا کچر تا تا تشی ضرورت وی یہی چا یا خودی خبر کونو آغ شامی فوراً دا امام قدمونا چاپ کو امام قدمونو کے سار چک دولا مولا ما تا چا غلط خیریو چا امام تا بغس کے مغادا تا چویل غم ہوئیل خو مولا ما ماف کا زنام خبر اور ما خبر خلمانوں کی شامل کا ترجمہ کا دوستانی عزیز دا امام اخلاق خو افسوس دوستانی عزیز چا مولا آغا قدر کم پکارو غا زمانی امت امام قدر نول جمعہ شوال دوستانی عزیز بہترین اشوال اور مقبل مرحومین یاد کا صادق آل محمد نا ارشاد دے چپکار دے جمعہ شواشی خپل مرحومین یاد کی خپل وانیات کی رشتہ دار یاد کی چا والدین نیو والدین یاد کی اور غلب عرب سے خیرات صفاتحے ثواب ورطا واسی پروردگار عالم و تابان دے رحموں کی چا سواد تا بچوی تا بسب فاتحہ واسی لہذا دوستانی عزیز خپل مرحومین یاد کا اور چا مشکلات بھی مشکلات بیان کا بچیو دے پارا دو بڑا مشکلات دے پارا عالم اسلام دے پارا ایران کمیابی دے پارا دشمن نابودی دے پارا حجتو نزڑے کے انہیں صد امام ظہور تعجیل دے پارا بیا گار میں اوخی مخ باندی روالا اویا وا مظلومہ حسینہ نلک بلند آواز اویا وا مظلومہ حسینہ وا مسافرہ حسینہ عزدارو مولا حسین علیہ السلام لگ و قرار کرارے زم سیب قوم تا قرار کرارے اور ایک ازرد کمی خبر باندے وصول کم بے فریاد در نوارا ماتمش بیوری تیری دوستانی عزیز امام حسین علیہ السلام چاند سو گھنٹے و بیزر قرار خود امام سجاد علیہ السلام اور شریکت الحسین جانگ سرا دے کنڈ برو یتیمانوں اور زلوانوں سرا دے بس فریاد بدرنا وارم دوستانی عزیز خروخ فریاد ہوگا بیا پورے بیا چک زندہ چک تو خور و باندیوان کم متام آورے گا دسی گناہ سے دادما اخیرے مجلس تے خدای خبار بیا با دسی مجلس ملاوشی زو بیا حسین خبون وکم یا بونکم او یا وا مظلوم حسین
عزادارو قافلہ کربلانا بی بی اور امام سجاد سربراہی کے روان اشول کنڈی پوری یتیمان دی غالباً 64 بیبیانی ٹول 64 کنڈی پوری یتیمان دی روان دی عزادارو یہی صدقہ قافلہ رتللگن چیتی روا سلام دی کوفے بازار تا روا سلام قرار ahora یہی چیبا وریزو مولا علی علیہ السلام عباس تویل دما عباس زویا دما حسین زویا طور اتیارے کی کلا حسین کلا علی خلافت باندے وگن کوفی کے ہو یہی چھ مولا امیر المومنین ایویش پہ طور اتیارے کی کا جہو باندے بیبیان روان اکڑلے کوفے شہر طرف تھا کزرد وصول کا فریاد بدرنا وارنا یہی چھ بیبیان اکڑا روانے کے یہی چھ کوفے شہری ورطا خیال مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہی چھ مشربی بی تدی دماغرانی لورے دا وقسا دا دا کوفی چوک دے دماغرانی لورے دا دا کوفی شہر دے دماغرانی لورے دا دا کوفی بازار دے یہی چھ بی بی دی ایگن چھ ما زڑکی گیلا راغلا ما ویل بابا جان دا ما تا ویلے خیر ما چکار دے کوفی چوکونو سا ما چکار دے کوفی بازار سا ما چکار دے کوفی شہر سا کہ چھری دا خبر ہے دا عباس سا ہوگا دا حسین دا ہوگا خود کوفی بازار در ہوزی نیچ مولا پراٹو راٹو شڑ جل دا ما گرانی لورے ایوا بدا سیوری زراشی چندبا دی کوفی چوکونو بازارونو تراشے ازادارو یہ چکلا بی بی دا کوفی چوک در اناواتا لگا کلا بی بی دا کوفی بازار در اناواتا لگا نیچ بی بی آمنا کی نجف دا مغداو کا بابا علی لور دا کوفی در آغللا او یا حسین کوفی بازار تا بی بی را آغللا یہی چکلا کوفے بازار در آغلنا دوستان عزیز کوفے بازار چا حالات ہو یہی چکلا کوفے بازار کے خط و نوی جامع چولی وے لسونی سرکڑی و بابو باندے و داری دلی وے ہار جدویل داد علی لور ناغللا داد زہرا لور ناغللا یہی چکلا امام سجاد سر کے پٹی کری دی یہی چکلا کوفے بازار نا زر زر امام تیر شول یہی چکلا قافلہ کلا تیرہ شولگا کوفے دربار دا بی بی نا واتلا وشا کہ زد ندی کہ مافی غارا مو کسر لرے گا نا بیالک وندے فریاد ہوگا او یا وا مظلومہ حسینہ یہی چھ کوفے دربار تکلا دا قافلہ ناواتا لگا کوفے دربار کے یہی چھ ابن زیاد ملعون الناس حسین خارو کا مرغلل ورسرا دے دا عباس علمدار مرغلل ورسرا دے یہی چھ دی ملعون بل چکڑیو بلی چکڑیو واب اور دوستانی عزیزہ شکانو نمفی وارم یہی چھ دی ملعون بل چکڑیو یو جوانی جنزیروں کے تاڑلے ہوگا وشا کے پوئے بشے یہی چھ یو جوانی جنزیروں کے تڑلے ہو جنزیروں کے ہو یہی چھ زلونوں کے باندے دغا قافلہ کلا دربار ترناوہ تلگا یہی چھ دغا ابن زیاد ملعون دا آغا جوان دو دری دل چھ دور دی اے مختار مختار نمی دل کنا اے مختار حسین دنکسے حسین دربار ترناوہ دے او یا حسین حسین دربار در اغلے دے یہی چا امانا کہ مختار آغا جنزیرون وشرنگولو و ظالمہ دما حسین خمدینے کے دے غادی دربار کی چکئی یہی چا یا خودی خبر کونوں گا یہی چا حسین مختار لگا حسین آغنیزے کے ہو برا گا آغا حسین دے آغا عباس دے یہی چا چرنگی وڑے بل دا مختار زباننا دا حسین نما ووری دے لگا آمانا کہ ملال سر کی ترور دا اچھا دیکھ لگے دا ماگرانی
ترورې شکر دې دربار کې خو مچوک وکتل نو څه د ما پلار نامه ده اخلي ډېر مینې سره د ما پلار نامه اخلي او یا حسین ډېر مینې سره د ما بابا نامه اخلي یہی څه کله یا کله بیبي ته وکتلو امانه کې او بیبي ته ویل د ما ګرانې ترورې زه مختار کاکا سره څو خبرې وکړم یہی څه خبرې وکړه یہی ازادار وړې بلبلې وړه وړه لاسونه اوچات کړلو مختار کاکا دی ونیولو مختار کاکا د ما سلام قبول کا یہی څه امانه کې مختار وړې بلبلې د سترګې وغړولې کا وا بیبي ته چوکې مخونه پیژندلې ته د ما څرنګې پیژنې نور د دې مختار کاکا ته به مو څرنګې پیژنې ما سره ترندې راغلې دي مختار کاکا ته به ما څرنګې پیژنې مختار کاکا لږ خو د ما خویګونو د سترګې وغړوه مختار کاکا لږ د ما مخ د سترګې وغړوه مختار کاکا لږ د ما جمو د سترګې وغړوه اسدارو بیبي د ورته یو بل سره ټکې کوي نو ورته دې مختار کاکا هغې نیزې لوړې نیزې کې وګوره هغه بابا حسین دی هغه ورور علي اکبر دی هغه تر عباس دی یې څه یو ټکې د ورته کوي نو یې څه مختار کاکا هغه وړوکی خر او مرغلله د ګورې مختار کاکا د ما وړو